د مزار شریف ښار د شپږمې ناحیې اړوند د امیر علي شیر نوایی صنعتي پارک سړک جوړولو او قیر اچونې چارې دمګړۍ 85 سلنه بشپړې شوې دي. د دې پروژې انجینر وایي چې دغه لویه لاره به د دوسرکي په ډول جوړیږي او ټول اوږدوالی 1500 متره دی چې د مزار شریف ښاروالۍ له بودیجې څخه 40 میلیون افغانۍ ورته ځانګړې شوي دي. طول این سرک 500 متر که دارای دو لاین که یکی رفت و یکی آمد و در بین گلدان بوده که عرض سرک 7 متر و عرض گلدان 6 متر و دو طرف کانال 1 متر می باشد و این پروژه با قراردادی که با ریاست محترم شارولی مزار شریف انجام شده با معیارات و کیفیتی که از ما خواسته شده و وقتی که تعیین شده انشالله ما کوشش میکنیم تمام کنیم و به بهره برداری سپرده شود. ورته مهال د ښاروالۍ څارونکی انجینر وایي چې دوی په دوامداره ډول د دې پروژې له بهیر څخه څارنه کوي او دا سړک د پلي کوونکي شرکت لخوا په معیاري او استاندارد ډول جوړیږي. شارولی شهر مزار شریف از سابق و تا الحال مصمم به این است که چه اسفالت باشه چه کنکریت تمامش مطابق به نرم استاندارد دنیا پیش بره. واضح خاطر امروزه که همکارم وقتا فوقتا از مراقبت به عمل میاریم تا که کار مطابق به نرم استاندارد و مطابق به خواست شارولی باید در ساعت تطبیق شود. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي د دې سړک جوړېدل د خلکو د ستونزو کمولو په برخه کې مهم بولي او د دې پروژې له معیاري پرمختګ څخه هرکلی کوي. قبلا که بود مردم بسیار با مشکلات بود می آمد یا خور طفل یک مریض میشد بسیار مشکل وقت می گرفتن ولی فعلا که از سرک جور شده این نعمت خداوند پاک است. مردم از بسیار سهولت میبرند بسیار خوب است مردم خوش است از راضی است. مدت 30 سال بوده که سرک ما بسیار به حد خراب بود. فابریکه والای ما نتانستن که کارهای خود پیش برن. با برکت امارات اسلامی افغانستان خوش هستیم که تلاش کردن در راستا. باید ویل شي چې د مزار شریف ښاروالۍ په تیر لمریز کال کې د ښار په کچه د 43 پروژو چارې پیل کړې وې چې د دې سړک جوړېدل هم یو له هغو پروژو څخه بلل کیږي.